ملګرو سلامونه خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست وخت او چارې به مو په خیر وي زندګي به مو ښه وي ژوند به مو ښه وي یو ځل بیا زه شرافت ستاسو ملګری ستاسې دوست ستاسو نږدې ملګری البته د آسټرالیا له ملبورن ښار البته او دغه د ریزنوایر سیمه چیرې چې زه زندګي کوم له دې لږ دې خوا ته راغلی یم یو لږ نه کې مې پښې سپکې کړي دي یو زرغونې سیمې ته راغلی یم ما ویل راسه چې دا نن په خپلو ملګرو مو وینم هغوی ته مې یو منظره ورکړم راځئ نو زه تاسو په دې باندې نن تاسو ته منظره درکوم په همدې ساحه کې دا ډېره په زړه پورې علاقه ده ډېره ښایسته علاقه ده مطلب تاسې ګورئ دا شینګیا دا درختې چې ګورئ زیاتره میوهدار هم دی په دې کې او د دې تر څنګ نورې دغم دي او ګلان هم دي زموږ تاسو په اصطلاح باندې واشو خو نو ګورئ پرېمانه دي څوک چې غواګانې لري هغه دي نو بس د هغو پر زړه دي خدای دغه وکړي څه شی وایي تسلي ورکړي ځکه هغوی نو داسې دی چې د حیواناتو لپاره دا واښه ډېر مهم دي دا ګوره دا الوچه ده هغه الوچه ده ګوره دلته راځه دلته زه اوس په دې خاطر باندې خواته نه سم ورتللی داسې نه چې وم دغه دی صبر زه نه کې داسې ورنږدې سم دې ته داسې نه چې دلته لږ دغه هم ډېر دي ماران هم ډېر دي خو زه به دا لږ نه کې مطلب دا خو ویني دا فري ده فري بلکل فري ده مفته فري مطلب دا د ومیش کوله بلکل فري ده فري بلکل فري الوچه ستاسو ته مخه به نه کې مطلب بالکل مزهداره بالکل مزهداره ده دا هم ده داسې نه چې څوک مې ګیر کړي مطلب دا هم الوچه ده د دغه خبره ده ول مطلب که څوک دغه د چا واورته سوي هغو څخه بخښنه غواړم زه بیا خورم څوکه څه ځای خالي دی دا هم دی نو زه روان یم داسې دا ساحې درته ښیم دا یو رود ورته وایاست بحر ورته وایاست څه شي ورته وایاست دا همدا شی دی همدا ځای دی دلته وروسته دې په اړه معلومات درکوم بیا هم هغه وروسته بیا نور په مخ کې پلونه راځي یو دلته د دې په اړه باندې مې دغه دا و نو دا وګورئ دا یو درخته ده البته درخته نه ده وله ده نو په دې خاطر باندې چې دا یعنی تاسې پوهېږئ چې دا به څومره کاله عمر لري څومره ښایسته خوند څومره په زړه پورې لاندې ګورئ هغه اوبه دي هغه اوبه سیند تېر شوی دي نو داسې پسې راځم دا هم دلته درته ښیم دا ټول دا ساحې چې دي د علاقې دا ټول همداسې دي همداسې غټې ولې دي داسې د دې ننداره کوئ راته او د دې تر څنګ بیا همداسې راځم داسې راځم داسې دې خوا ته مو بیرته بیایم مطلب نو ملګرو د دې سیمې په اړه مې معلومات درکوله راځئ د دې لکه څنګه چې مې وړاندې ویل د دې ننداره را سره وکړي ډېره ښایسته بهترینه سیمه ده او دا ساحه ګورئ دلته دا واښه ریبل سوي دي دلته نو دا واښه چې دی مطلب څوک یې په کار نه لري دا ریبل سوي دي همداسې بېرته غورځول سوي دي په دې خاطر باندې یو خاصیت خو دا دی د دې چې په دې ساحه کې دغه مارانو دا کیسې هم لږ شته هلته چې وړاندې راځي په لوحه کې درته لیکلي چې مثلا سپي او چغالانو دا شان مطلب په دې منطقه کې ستا پام ورسره کوئ نو موږ هم ډېر بیدار یو سره دا وګوره دې خواته دا ځنګل دی دا ځنګل هغه ډېر پیشکجنات هغه درخت ورته وایاست یو ونه ده وچه سوې ده خو دلته بټې هم څوک په کار نه لري نه دې طرف ته بټې هم څوک په کار نه لري واښه هم څوک په کار نه لري نو مالای دا شی چې په کاش په افغانستان کې وای دلته به څومره زموږ کوچیان خواران څونه په دغه کې دي نه څونه په زحمت دی وای د مالو دپاره واښه نه لرو دغه نه لرو نه نو ما ته افسوس پر دې ودرېږي چې هلته موږ ضرورت لرو زموږ دپاره دا نشته او دا خلک ضرورت ورته لري بیا هم د دې دپاره داسې ضرورت نه ورته لري البته داسې واښه داسې شنه واښه ته ورته وګوره سړی پکې ورکېږي ریبې همداسې غورځي دا
وګوره دا نو خبره دا ده چې هغه الوچه به م خورم الوچه خو مې غلا کړې ده مطلب غلا کړې سخته مزهداره ده سخته مزهداره الوچه ده نو ملګرو خبره مې دا کوله خدای دې وکړي چې ستاسې دا زموږ دا منطقه خوښه سي او دا ویډیو راسره وګورئ دا د هغه کوچانو پورې مې مخکې خبره کوله نو ما ویل خدای تعالی یو خو دلته بله مسله دا ده چې هر ساعت داسې یو ښایسته باران اوري بیا اسمان شین سي نه دا منطقې وګورئ هېڅوک یې اوبهیي نه دا واښه مې هېڅوک اوبهیي نه هېڅوک یې پالنه نه کوي خو د خدای تعالی په نعمت سره په مرسته ته دا وګوره د دې ساتنه د دې دغه ته وګوره نه دا که د افغانستان هغه کوچان وای پسونه یې دلته کتلی غواوې دا څنګه وایم څه ډول پسونه به وای څه ډول میږې به وای دلته مو کتلی څونه ښه خوند یې کولی نو اوس دلته وګوره دا بس هغه دغه خبره ده چې خدای چاته ورکوي د چا چې په کار دي هغو ته یې نه ورکوي او د چا چې نه دي په کار هغو ته یې ورکړي دا د خدای تعالی یو دغه دي دا ګوره لکه وړاندې چې مې درته دلته دغه دي نه دا څه ورته وایي دا کوچکیانو دا بلاوي نو دا لاندې ورود دی مطلب دا ورود دی دا منطقانو څه داسې اوږده ده زه تاسو بیایم او تر یو حده پورې خدای دې وکړي چې ستاسو دا خوا خوښه سي خوښه سي نو ملګرو مطلب ماس یې سیل کوي ماس یې سیل کوي جناب شرافت ستاسو په چوپاړ کې دی د اسټرالیا له ملبورونه نو دا وګوره دا ولې او بله خبره دا ده چې دا زموږ تاسو پر اصطلاح هغه د پټي یو غاړه ده د ورود یو غاړه ده هلته دا سړک یې پوخ کړی دي دا وګوره دې خلکو ځان ته وګوره څه ډول کار کړی دی نو سړی به ولې ونه ژاړي ولې به ونه ژاړي چې موږ څه کړي دي خپل وطن دپاره خلکو څه کړي دي موږ څه کړي دي ډېری خلکو مخکې ما ویډیو کړی و دا دغه یې کړی و چې مثلا شرافت صاحب ته هلته نه وی تللی دا ویډیوګانې کوي زه یو خبره دا کوم زه دا ویډیوګانو د دې هدف زما دا دی چې زه افغانانو ته وښیم چې خلک خپل وطن دغسې جوړي یو کل به په یو عادي مځکه کې په یو فصل کې هغه ډمبر پوخ دا ورود د سړک دی دا وګوره دا ټوله دا دی دا وګوره نو دیو خلکو ما ویل چې د ځان دپاره دیو خلکو دونه کار کړی دي نه موږ ولې داسې یو ولې د هغه خپل وطن سره مینه نه لرو ولې د خپل وطن د جوړېدو احساس را پکښې کې نشته او موږ هم وایو چې موږ د یو چا سره سیالي کوو ما ته ډېر جالب اوسي په خدای باور وکړه چې زړه درد راکړي چې اخر دا هم انسانان دي موږ هم انسانان یو خدای تعالی ته د دې نعمتو ته وګوره دا اوس الوچه و چې تاسې وکتل هېڅوک یې په کار نه لري ما وشکوله ومې خوړله نه د سړک پر یوه غاړه ده د سړک پر یوه غاړه ده نه دغه د باسکلان پر دغه لاره باندې باسکل تګ راتګ کوي نور موټر نه ځي دلته همداسې دي نه د سړک پر یوه غاړه باندې دا واښه د حیواناتو لپاره یو نعمت دی زموږ دپاره که څه هم دا ټول د خېږي دا وګوره دا بایسکل دی دلته غله هم ډېر کم دی غله نشته نه یعنې دا هر څه داسې څوک شته کس په کس غرض نشته کس په کس غرض نشته په دې ساحه کې نو دا ګوره دا چې دی ځوان لالا ما لکه وړاندې چې در ټول پر دې باندې دا بایسکلان تګ راتګ کوي بایسکل څوک چې ورزش کوي هغه پر دې ساحه کې تګ راتګ کوي نو خبره مې در دې پرې کوله چې ما ویل خدای تعالی موږ ولې دغسې کړي یو دغه علت په موږ کې څه دی زه هیله کوم چې ټول ملګري موږ ته دغه علت وښیي چې زموږ علت څه دی چې موږ شاته پاتې یو زموږ علت څه دی چې موږ ته یې داسې شنه فضا نه ده راکړې خدای تعالی علت څه دی په دې کې زه دا وایم ته وګوره دا شنه منطقه
دا خو د خدای تعالی د طرفه دي. که وایاست چې مثلا د خدای تعالی رحمت دی، خو دا د خدای تعالی رحمت دی. دا وګوره، دا شنه واښه، دا شنه فضا، دا شنه منطقه، دا شنې درختې، دا خو د خدای تعالی رحمت دی. کله چې موږ تاسو وایو چې باران وریږي، هغه د دغه خبره، د ملا نصرالدین خبره، هغه ټوکه چا کړې وه، یو سړي ویل چې ملا نصرالدین د دغه څخه ځغاستې خلکو ته یې نصیحت کولی چې مثلا د باران، دا باران د خدای نعمت دی، البته رحمت دی، د دې څخه دغه مه کوئ، نه مه ځئ. یو وخت خپله کله چې باران شو، ملا نصرالدین ځغاستې، بر هغه بل ورته ویلی چې ما صاحب تا خو ویلی چې دا خو د خدای رحمت دی، موږ نه جنیزو، نو اوس ولې ته ځغلې؟ ول هغه ویل یا خبره خو داسې ده، زه په دې خاطر ځغلم چې د خدای تعالی په رحمت باندې ونه خیژم. اوس خبره دا ده چې زموږ په عملو کې هغه څه دی چې موږ د دغه خدای تعالی له دغسې نعمتو بې برخې کړي یو. په موږ کې قصور څه دی، علت څه دی چې د دغسې فضا څخه، د دغسې یو جنتي هوا څخه منع کړي یو. البته موږ یې بې برخې کړي یو، بخښنه غواړم منع کړي خو نه، بې برخې کړي یو د دغسې یو ساحې څخه، د دغسې یو هوا څخه، د دغسې هر ساعت باران، هر ساعت لمر. یعنې چې یو انسان یې په خپل جوړښت باندې جوړي، همدغسې د چا پر طبیعت باندې دغه هوا نه جوړېږي لکه څنګه چې دغه اوس دلته جوړ دی. دا ساحه تاسې وګورئ، دومره زرغونه منطقه، دا یو کوچنکۍ برخه ده د دې سیمې چې زه تاسو ته ښیم. انشاءالله په راتلونکي کې به زه تاسو ته نورې ډېرې ښایستې سیمې وښیم، نور ډېر څه دغه به وګورم، تاسو ته وښیم. دا ښایستې سیمې تاسې وګورئ. دا اتیا زه هیله ده چې تاسو ما ته ټول ملګري ځواب راکړئ چې علت څه دی چې زموږ وطن داسې وچکالي پکښې کې ده، وچکالۍ ځپلې دي، اقتصادي ضربې وهلې دي، او د دې تر څنګ بدبیني پکښې کې ده، بخیلي پکښې کې ده. که څوک لږ نه کې پرمختګ هم کوي، هغه زغملی نه سو. دلته چې ته هر څونه پرمختګ کوي، خلک په تا خوشحاله کېږي. هر څونه چې ته دغه مثلا بله مسله دا د غلاوې پکښې کې دي، فساد پکښې کې دي. زما دلته چې موږ اوس ما وړاندې هغه کوچنکۍ باسکل تاسو ته وښولی، یا مثلا دغه الوچې مې درته وښولې، یا نور څه دا مې درته وښوله. نو دلته دا غلاوې ولې نشته؟ او زما او ستا په وطن کې غلاوې شته چې ما او تا خو مسلمانان هم یو، نو بیا په دې وطن کې علت څه دی؟ که دغه ځوابونه ما ته ملګري راکړي، مثلا څوک چې دغه زموږ ویډیو تعقیبوي، چې ولې زموږ په وطن کې وچکالي ده، ولې پر موږ نړیوالو بندیزونه لګولي. یا د نړیوالو بندیزو خو سیاسي مسله ده، پر هغه باندې زه نه ګرځم. رابسو دغه خدایي دغه ته چې خدای تعالی ولې پر موږ باندې دغسې عذابونه نازل کړي دي. وچکالي را باندې راوستلې ده، کښتې را باندې راوستلې ده، مثلا غلاوې کوو، یو پر بل مو بدی دی، د چا په پرمختګ نه خوشحاله کیږو. او بله خبره دا ده چې مثلا بارانونه نشته، داسې شنې منطقې داسې څه نه لرو. علت څه دی د دې په اړه باندې که ملګرو تاسو ځواب راکړئ، دا به تر ټولو ښه خبره وي. نو دا وګورئ، دا شنې منطقې دا هغه پاس ګورې اخواته هغه کورونه دي، کورونه. او بله خبره دلته بیا دا ده چې دا کورونه دلته ټول په دغه لرګي باندې جوړېږي، وینې هغه پاس ګورې اوس تازه کار پر روان دی، دلته ټول په لرګي باندې کورونه جوړېږي، په لرګي باندې ټول دا کورونه جوړېږي، دغه کېږي، یعنې صرف دغه بغل ته یې دغه ورکول کېږي، خښته یوه دانه، نور ټول لرګی دي. او نو تاسې د دې منطقې څخه راسره خوند واخلئ او وګورئ چې دا څه ډول منطقه ده، څه ډول د خدای تعالی نعمتونه دي او رحمتونه دي. دا خو نو ته وینې دوه ماماګان دي را روان دي، دین په منظره راوتلي دي. او دا نسته چې مثلا دغه جوړ کړي پرابلم او نو ټول دا منطقه چې همداسې ده. دې خاطر باندې دې سیمې لږ کامره لرې کړم، همداسې نه چې دغه وایي چې ته به اجازې ویډیو اخلي، خو مشکل یې نه درلود، نو پرابلم. ما ویل چې نو پرابلم، دا صحیح خبره ده. او دا ګورئ، دا
زموږ ته یې د وطن میناوي میناوي خو نو ګوري دلته نو څونه ښه خوند کوي. زه د دې په سیمې په اړه باندې بیا یو بل دغه در کوم، دا ولې وګورئ دا منطقه د دې سیمې په اړه باندې د مرغانو په اړه باندې بیا یو بله دغه در کوم. دا څومره دغه تاریخ لري، دا ولې تاسې وګورئ څومره غټې دي، یعنې عمر ډېر زیات لري، واقعیت هم ډېر دغه دی نه داسې. نو هغه دغه خبره ده ول د شنې غونډۍ له بامه درته ولاړ یم پر بام راته ګوره زما جانانه، بس د یاد مې درته ټپول هغه دا مې در دا کوره پر یاد شول، وایي کاش چې زموږ داسې کور وي نه شنو په دغه شنو دغو کې پټ دی، هغه پاس یې کور دی، دلته دا وګوره دا ځنګل دا شنه منطقه ورته دغه خبره ده ول بلا تشبیه جنت دی. دا وګوره دا دلته یو کمپنۍ ده، زه په اړه معلومات نه لرم، خو وروسته چې بیا کوم پیدا کړه ستاسو سره به شریک یم، خو مطلب یو ساختماني شرکت دی، دا پایپونه چې دغه کوي دغه دی فکر کوم او هلته مخکې و دا پلاستیکي پایپونه چې دغه کوي، او دا خو نو پېژنئ د دې په اړه باندې که څوک هم معلومات لري دا راکړي دا معلومات. دا زموږ په ساحه کې دې ته موږ تروکې وایو، هاو آر یو د دې ساحه کې موږ دې ته تروکې وایو. دا تاسو چې ورته وایست موږ د دې څخه برګۍ جوړوو، برګۍ پخوو مثلا هغه دغه ورته وایي، تاسو په دغه کې مثلا دغه بولاني خلک ځینې ورته وایي، موږ به دې څخه دغه کوو. دا ګوره سخته ډېر دي، زما یو ورځ پلان دی چې پسې راسمه دا ټول وکړمه، دا ټول ښه ښایسته دغه جنې پوخ کړمه بورګۍ، بیا د خیره تاسو ته تصویر کړم او ښیم د خیره سره چې دغه دی. اوس دا دی، اوس موږ یو بل پل پر همدغه رود باندې چې موږ را روان یو، یو بل پل دی، دا یو بله ساحه ده، یو بله منطقه ده. په دې ساحه کې ویډیو څه اوږدېږي نو ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو خوښه سي او را سره ویې ګورئ تر پایه پورې، داسې نه کوي نځواني به وي چې تاسو به راسه ځئ. دا وګوره دا شنکۍ زموږ ته په اصطلاح باندې یو مانده ورته وایست، رود ورته وایست، دا هماغه دی چې موږ پر غاړه را روان یو، خو دا هغه دغه دی. هوا هغه شاپلاخ خو تاسې ګورئ زموږ تاسې په کوټو کې زیاتره خلکو درولي دي، هغه چې دي هغه موږ ته یې د ګلانو په دغه کو نوم یې زما نه دی، زه یې شاپلاخ یې بولم، طبعا تاسو چې هر شی بولئ بیا نوم راته ولیکئ. نو د دې منطقې خو نو ماسې صرف ننداره کوئ را سره وګوره څومره شنه، څومره په زړه پورې منطقه، صرف ماسې خوندونه ورڅخه اخلي یارانو نه دی، خوندونه مطلب زه غواړم چې په تاسې هم دا یوازې دا خوندونه وانخلم، ځکه دا زما دپاره زه ډېر دغه بولم ناځواني بولم چې یوازې د دې منطقو نه دا خوندونه زه یوازې واخلم، بلکې تاسې هم باید را سره شریک هم. زه به له دې وروسته انشاءالله خو بیا به کوشش کوم چې لایف راسم، دلته مې زه انټرنیټ هم لرم چې لایف هم راسم، خو په دې خاطر باندې چې دغه څه شي ورته وایي زه هم دا ویډیو ښه ده په دې خاطر چې دا واخلم د ځان سره، زما سره به پرته وي په هغه نه کې په لوړ کیفیت کې نو بیا ډېر ښه راځي. دا ډېر ښه راځي دا منطقه. دا هماغه پاس چې مخکې مې درته ویله پاس کورونه دي، خو دلته یو بل دغه د کمپنۍ ده ښه. نو ملګرو دا واښه دي سړی پکې پټېږي، ګوره دا ګوره دا چې اوس دلته بیا د غواوو اجازه هم نشته چې ته مثلا دغه وکړې غواوې وکړې یا پسونه وکړې مثلا په کور کې وساتې، هغه خپل ځانګړی ځای لري، کنې چې اوس دلته چې پسونه غواوې راوستلې وای ساته کک لرلی سخته تجارت پر کېږي، بس ماسې شیدې و مستې وړه بازار ته او ته نو نور ورته کښېنه، دلته یې راوله واښه ماښه نشته چې مثلا ور ویرې به دغه یې که ماسې ور لکوه بس ورته راځه غلام لام نشته، بالا یې خو د سپو د دې شیانو څه لږ ډار په کار دی، د سپو د دې شیانو لږ ډار په کار دی، ځکه به شرموشان دا شیان چې وینه خوري نور نو هغه دغه نه وي، اوس هغه پاس پل ویني پاس د دې نو بیا زه داسې پاس زموږ خوا ته دا دغه ختلی دی، دا منطقه داسې ختلې. بله ورځ دې خوا ته بیا درته راځم، بیا هغه الوچې د خیره سره ښه سمې دمې درته خورم، ښه سم د مطبیعت پر رسته سي د خیره سره. دا نو پاس هغه دغه دی. نو لکه وړاندې چې مې ویلم همدا چې اوس غواګانې او پسونه یې درلودی سخته مزهداره، یاره داسې ګټې به مو کړي وای چې څه درته وایم، دغه خبره د ټول اسټرالیا به مو رانیولې نو دا چې اوس دغه نسته هغه دي ځکه دی په دا ځکه دی اجازه نه ورکوي چې دی دغه دلته دا خلک چې دی وایي دغه د حیوانات څه یو ډول ناروغي راځي نه
ناروغي البته دې ضرورت هم نه لري خو دا یو ډول ناروغي د په کورو کې نه ساتي زه نو اوس دې پله ته رالم دا پله د پله سیل را سره وکړي مطلب مزهداره ساحه ده خوند ترې واخلئ او دا پر یو دغه باندې داسې پل جوړ کړی دی مانده باندې د ګورې دا لاندې خوا چې ده دا همدا ورود دی دا ورود کشنکۍ ورود ورته وایست دغه ورته وایست نو ملګرو خدای دې وکړي چې تر دا مهاله پورې مو دا ویډیو خوښه سوي البته دا ساحه مو خوښه سوي ویډیو نه نو دا وګورئ دا داسې وچه سوې ده فکر کوم دا دغه سوې ده خو څوک په کار یې نه لري نه د چا په کار نه دي هېڅوک یې هم په کار نه لري نو ملګرو زما ویډیو هم پر همدې ځای زه رانغاړم ځکه زه له همدې ساحې وځم نور با خدای دې وکړي چې دا ساحه مو خوښه سوي او زما خبرې در باندې غمېدلې نه مطلب زما هدف دا دی چې زه خپلو افغانانو ته یو مثبت پیغام ورکم او یو مثبت فکر ورته وښیم هدف مې دا دی مطلب ټول زه تر ټولو پاته قاسم یعنې اول ملامتیا زه په ځان کې وینم اول ملامتیا په ځان کې وینم خو خبره دا ده چې ما څه نه دي کړي د وطن دپاره اول ملامتیا زه په ځان کې ګورم زه ځان ته ملامت وایم خپل وطن ته ملامت یم خپلې خاورې ته ملامت یم نو دا مې ځکه ویل چې مطلب که پر چا خبرې بدې لګېدلې بخښنه غواړم موږ ته راکړئ پر همدې ځای اجازه تاسو چې هر چیرې یاست روغ نیکمرغه اوسئ بس دا دی زه نو د دې ځنګله راووتم دې د ښار علاقې